د کابل ښار په سالنګ واټ کې د کابل ولایت مقام د اداري ودانۍ مخې ته د موټرو د تګ راتګ لپاره د یو ستر هوايي پل د جوړولو چارې په منظمه توګه روانې دي. د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې دغه هوايي پل 215 متره اوږدوالی، 18 متره سور او 6.8 متره لوړوالی لري. دا پل په 4 لاینونو، 2 د تګ او 2 د راتګ ډیزاین شوی او د عصري ترانسپورټي معیارونو له مخې جوړیږي. مسؤلین وایي دا پروژه د کابل ښار له مهمو ترانسپورټي پروژو څخه ده چې موخه یې د سالنګ واټ نوي ښار د افغانانو او شاوخوا سیمو د ترافیکي ګڼې ګوڼې کمول او د ښاریانو لپاره د خوندي او چټک تګ راتګ اسانتیاوې برابرول دي. د پروژې په روانو چارو کې د کیندنو خاورې لیږد، سیخبندۍ او د استحکامي ستنو د جوړولو کارونه شامل دي. د رسمي معلوماتو له مخې د دې پروژې ټول لګښت 462 میلیونه افغانۍ اټکل شوی دی. په بشپړېدو سره به دا هوايي پل د کابل ښار په مرکزي او ګڼ ترافیکه سیمه کې د ترافیکي ستونزو په کمولو او د ښاري ترانسپورټي زیربناو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي.